تازه افغان طالبان د امریکا سره د افغان وګړو پر سر بله معامله ترسره کوي. دا چې څنګه او څه وخت نور جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادلې خبرې چټکې شوې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې چټکې شوې دي چې موخه یې د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدو امکان رامنځته کول دي. د امریکا ملي امنیت شورا ویاند جان کریبي ویلي دا هڅې به د بندیانو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. په نیول شوو امریکایانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت لري او د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی و. د هغه ورور احمد شاه حبیبي هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به ژر نتیجه ورکړي. احمد شاه ویلي موږ هیله لرو چې مذاکرې نتیجه ورکړي ځکه اوسنی حکومت لږ وخت لري. که دا پروسه پای ته ونه رسیږي ممکن د ټرمپ په حکومت کې دوام وکړي. د نیول شوو امریکایانو ترڅنګ د طالبانو د زنداني محمد رحیم د تبادلې موضوع هم راپورته شوې. محمد رحیم چې د القاعده شبکې ولورپوړی غړی ګڼل کېږي له 2008 کال راهیسې په ګوانتانامو کې بندي دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د 2 امریکایي بندیانو شتون تایید کړی خو د محمود شاه حبیبي په اړه څرګندونې رد کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایډن د نیول شوو امریکایانو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی د خوشي کولو لپاره به خپلې هڅې جاري وساتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادلې خبرې تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. د دې پروسې د پرمختګ په اړه د دواړو خواوو څرګندونې لا هم دوام لري. درنو لیدونکو له همالتیا مو مننه. له موږ سره پاتې شئ. ښه وخت ښې شوې.